السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله نن سورة أعراف آيات نمبر 55 سموایو 55. الله تعالی دې موږ تاسو په دې قرآن باندې پوي کې الله دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. آمین. شاتنی آیت کې الله تعالی خپل صفاتونه بیان کړل چې الله تعالی اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو پیدا کړي دي او بیا الله تعالی د خپل شان مطابق په عرش باندې همدغه رنګ الله تعالی شپه او ورځ بدلی او دا کار روان دی دغسې په تیزۍ سره. او سپوږمۍ نورسترګه او سپوږمۍ او ستوري دا ټول الله پیدا کړي دي او د الله تابع دي. نو پیدایش هم د الله دی او حکم هم د الله وي او الله تعالی برکت ولري. دا صفتونه چې د الله بیان شول نو چې د الله د دومره طاقتونو او د قوت ولري نو په کار د چې غنه غوښتنه وشي. او عجیبه خبره دا ده چې الله داسې زموږ خسته او ښکلی رب دی سبحان الله چې هغه په غوښتو خوشحالیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعا دا مازغه دي د عبادت. الدعاء مخ العباده. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدعاء هو العباده. دعا چې کومه ده همدغه هی عبادت ده. ځکه چې په دې کې د انسان عاجزي وي او د الله تعالی قوت او طاقت او بیا د الله ورکول دي. نو دی وجنه دعا د اصل عبادت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ته مسلسل د دعا ذکر بار کړی دی چې تاسو دعاګانې کوئ الله نه الله په خوشحاليږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د سپلۍ تسمه وشلیږي هم نو دعا ورته کوئ. یعنی خپل طاقت او صلاحیت خو به استعمالوي خو که الله ونه غواړي نو به نه کېږي. نو دی وجه نه د خپل صلاحیت استعمال صرف الله نه خامخه غواړي. او کله چې تاسو الله سره تعلق جوړ وي او د الله صفتونو باندې الله پیژندلی وي نو تاسو به الله سره مینه وي، تاسو به الله سره تعلق وي، تاسو به الله سره خبرې وي، رازداریانې به وي. او په سجدو کې به تاسو اوږدې دعاګانې کوئ ځکه چې سجده د الله تعالی ته یو د نزدېکت یو عجیبه غوندې کیفیت دی. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان الله ته چې ټول نه ډېر نږدې وي نه په سجدې حالت کې وي نو فاکثروا دعاء. نو تاسو پر سجدو کې ډېرې دعاګانې وکړئ. الله دې موږ ته توفیق راکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانې داسې عمل نشته په دنیا په ژوند کې چې هغه ته کوي او دغه دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودلې نه وي. موږ خو دعا مخصوصه کړې ده فرض مانځنه بعد کوه هغه هم په غلطې طریقې کوو په بدعاتو کې کوو. دا بدعت دی. فرض مانځنه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړی او دعا کړي او په جمع دعا کړي دا نه دي کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قدم باندې دعا ده. به هر حال نو الله فرمایي چې کله دومره لوی رب دی او ستاسو رب دی او تاسو د پاره در څه کړي خو غواړئ ته ولې نه غواړئ د الله نه او قبليږي ولې نه. یقین زموږ کم دی. یو دی د دعا پړاول، یو دی د دعا غوښتل. کله چې الله نه د الله شان مطابق وغواړئ خپل عاجزي ورته وکړئ. د موږ چې د دعاګانې د مشکلات وي د موږ هغه کیفیت کې موږ دعا کړې نه ده او یا زموږ د الله تعالی ان که تاسو کله په الله باندې راضي شئ او د الله په فیصله خوشحال شئ نو بیا په تکلیف کې هم خوند پیدا وشي. حکم شي چې نه ملاويږي حکم تکلیف د انسان په هغه کې بیا خوند پیدا وشي. خو چې کله له غونتی ایمان کې ډکمګاو راشي یا سړی له کمزوري شي ور کې بیا ورکوټه تکلیف هم سړی سر توخیږي او بیا برداشت کولای نشي. بهرحال دا یو بل تفصیل ده. الله تعالی دې ماته توفیق راکړي چې زه کومه مسلسل خو چې ما مونږه تعلق الله سره جوړ وي. نو چې الله سره جوړي نو الله فرمایي ادعو راو غواړئ دعا وکئ سوال وکئ ربکم د خپل رب نه. ادعو ربکم خپل رب وغواړئ یعنی دعا وکئ د خپل رب نه. بیا الله تعالی یو خو د دعا خبره ده. اول به د دعا خبره لوکو دعا باره کې الله تعالی په سوره بقره کې فرمایي. سوره بقره آیت نمبر 106 اتیایم کې 186 کې چې واذا سالك عبادي عني فاني قريب. کله چې تان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کله تان زما بندگان زما باره کې پوښتنه کوي نو ورته وایي چې زه ډیر نږدې یم. اجيب دعوت الداعي زه د هغې دعا قبلوم. اذا دعاني کلم چې مانه دعا وغواړي کلم چې مانه دعا وغواړي زه دعا قبلوم. دا د الله وعده ده. د الله تعالی دلته کړی او دا وعده یو دي کې نه ده. یو سوره غافر کې ده مؤمن هغه هم درته وایم خو سوره آل عمران کې هم ده. فاستجاب لهم ربهم
الله قبول کړل د دې دعا او قبلې الله تعالی د دې دعاګانې. نو الله فرمایي چې فل یستجیبوا لی، بس دې ما خبره اومني، وليؤمنوا بی، ایمان دې راوړي په ما، لعلهم يرشدون، دې لپاره چې دوی په سیخ لار شي. او سوره غافر کې چې سوره مؤمن هم ورته وایي، الله تعالی بیا غوښتونه علاوه ان غواړي هم معنا، خو که نه غواړي نو زه په خپه کېږم او صرف خپه کېږم نه، جهنم ته ما اچوم چې ما نه غواړي. وجه دا چې دې کې د الله تعالی غ طاقت او قدرت او مين او محبت ته. الله فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې او وایا دي خلکو ته چې الله فرمایي چې ما نه وغواړي، استجب لكم، زه جواب در کوم، زه دعا قبلوم تاسو. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، هغه کسان چې غزه ما د دعا نه مانه د غختلو نه تکبر کوي، سيدخلون جهنم داخرين، زرد چې مونږ به د جهنم کې نه باسو ذلیلا. کله چې انسان سره وسایل ډیر شي بیا دعاګانې هغه کمی کوي، ځکه چې هغه مطمئن چې را پیسې شته نو بس ضرورت دی، مال شته نو بس شي دی وغیرہ، او چې کله لګه تکلیف پې راشي بیا عاجزي کوي. دغه عاجزي د الله خوښوي، دغه تکلیفونه پې راولي. بهر حال الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي د دعا کولو. نو یو خدای دې چې الله نه وغواړي، الله سره به د دعا کې څوک شریکوي نه. الله فرمایي سوره غالبا سوره حج ده، سوره بہرحال الله فرمایي سوره جن ده، سوره جن، وان المساجد لله، او جمعتونه د الله تعالی د پاره دي، فلا تدعوا مع الله احد، الله سره بل څوک مر غواړي. او زمونږ بدقسمتي دا ده چې ملته جمعات کې او مغه د جمعات په محراب باندې برابر لیکلي وي یا الله او یا محمد. دا څومره لوی بدقسمتي ده زمونږ، او شرک ده. د الله نه علاوه بل چا نه غوښتل دا شرک ده، او خاص کر بیا مړو نه چې هغه مړومي خپل ځان خاورې نشي لري کولای. بهر حال یو دویم تضرعا په عاجزي سره غواړي، یا الله زه محتاج یم، یا الله زه غریب یم، یا الله ما وس نشته، او زه ان خپل اظهار وکي الله تعالی ته د خپل بی وسۍ. ذکریا علیه السلام چې کله مریم علیه السلام سره خوراک ولیدو نو دعا یې وکړله چې نداء خفیه، په پټه دعا وکړله، لکه یو چا ته سوال کوي چې ورو غونتې ورته ووایي، دلته خو تا یقین هم وي که نه چې الله اوري. نو او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانو کې به انتهایی عاجزي اظهار کولو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو، اے الله تعالی زه ته حی او ژوندی یو، ته همیشه پاتې کېدونکی او قایمونکی، نو یا الله زه سوال کوم تا نه، یعنی سوال کوم. بیا چې کومې دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، اللهم انی اسألک، اے الله تعالی زه سوال کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله. دا یعنی اکثر دعاګانو کې سر کې دا خبره ده. نو ځان به سوالګری کې، الله ته به سوالګری کې، بل چاته نه، بل چا نه سوال نشته، عاجزي کول بل چاته وغیرہ، دا به شرک راځي، دا صفتونه به خرابوي. بهر حال نو دویم شرط شو، دریم وخفیه، او پټه پټه شپې پاسه، تهجد ته پاسه، سجدې کې دعا کوه، پټ ودرېږه الله تعالی ته، او ریا پکې مه کوه، زیاتې پکې مه کوه. کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بهرحال په پټه، انه بشک اغا لا يحب المعتدین، اغا مینه نه کوي زیاتی کوونکو سره. کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس نه دی اوچت کړی، مه یې اوچتوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرض مانځه نه بعد چې مخ به راوګرځو او ټول به په جمع دعا کوله، دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی د فرض مانځه نه بعد. دا بدعت ته چې دا خلک یې کوي، او د اسلام آباد خواته خو لا ډېر دي چې جمعې منځو کې بیا دعا کوي، یا الله دا وکړي، نور وایي امین، دا وکړي امین. دا د فرض مانځه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي. ها داسې دعا یې په جهره کړې ده، خو د هر فرض مانځه نه بعد، د فرض مانځه نه بعد یې نه ده کړې. بهرحال دعا کې بدعت مه کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې کوئ، او هر څه وغواړئ او ډېر ډېر وغواړئ، او د غوښتو الله ډېرې لارې خلاصې کړي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو شپې ودیئ او تاسو اچانک سترګې خلاصې شوې او تاسو وویلې چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، نو څه چې وغواړئ هغه قبلېږي. اوس ګورې الماس تم یې او دست تم نشته او عجیبه کیفیت تم یې، په دې وخت کې تا سترګې وغړې دي، خو غړولو سره ته الله تعالی ته توجه ده، نو څه وغواړئ هغه قبلېږي. اخر د شپې اخر یې چې الله تعالی د خپل شان مطابق کوزنی اسمان ته راکوز شي او بیا خپله پوښتنه کوي شته چې ما نه وغواړئ چې درکم،
چې ما نه وغواړئ چې معاف هم کم، دنیا ضرورت درته پوره کړم. دا څومره لوی ذات دی الله، دا څومره لویه مهرباني ده په موږ باندې. په هر حال الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې الله نه موږ ډېر ډېر وغواړو. الله تعالی دې بل چا نه د غوښتو توفیق دې الله نه راکړي. الله تعالی ته صمد یې، ته غني یې، الله ته بې پروا هم یې، ته مالدار هم یې. نو الله موږ هم بل چاته مو محتاج وه. زموږ مشکلات او مسایل او قرضې په خپل فضل و کرم باندې لنډې کړه. آمین. ادعو راوغواړئ ربکم رب خپل تضرعا په عاجزۍ سره وخفیة او پټه پټه، انه بشکه لا يحب المعتدین، مینه نه کوي زیاتي کوونکو سره.